د نن ورځې د مهم خبرونو سرټکی د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ شئ د تیر په سر د مهم خبرونو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان وهي راځو هم د نن ورځې مهم خبرونو سرټکو ته انټرنیټ افغانستان په نړیواله کچه تر ټولو کم سرعته انټرنیټ لري په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان تر ټولو وروستی مقام او جنوبي کوریا تر ټولو لومړی مقام خپل کړی دی دوهم هم مخابرات وزارت د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي او ټکنالوژي وزارت ویلي چې په افغانستان کې تر 10 میلیونو زیات افغانان له انټرنیټه کار اخلي کندهار کې لسګونو بې ځایه شوو او راستنو شوو کورنیو ته کورونه جوړیږي لوګر کې د پکتیا د استیناف محکمې 4 قاضیان وژل شوي دي بیا هم لوګر کې نامعلومه وسلوالو یو جومات سوځولی دی حسیب الله ستانکزي ویلي دا جومات تېره شپه د لوګر ولایت په برکي برک ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو له لوري سوځول شوی دی هغه زیاته کړې چې په جومات کې قرآن شریفونه هم شهیدان شوي دي د لغمان والي د لغمان د ولسوالیو امنیتي وضعیت چې تر پخوا ښه والی راغلی د شکایتونو کمیسیون ټاکنو کمیسیون د هر څومره ژر د رایې شمیرنې بهیر پیل کړي پژواک خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې غیر رسمي خبرو پیل کړی دی سلام وطندار راډیو ویلي عبدالله د احتمالي کابینې نوملړ خپور کړی دغه نوملړ چې د ورځپاڼې په باور عبدالله ته له نږدې سرچینې ترلاسه شوی دی د بیلابیلو وزارتونو لپاره د وزیرانو والیانو او یو شمېر ریاستونو ته د احتمالي نومول شوي کسانو نومونه پکې هم تر سترګو کیږي تاجکستاني چارواکي داعش جنګیالي له افغانستان خاورې تاجکستان ته دننه شوي وو د خامنه‌ای د دفتر رئیس ټول اسرائیل مو په توغندیو تر پوښښ لاندې دي د ایران د مذهبي رهبر د دفتر رئیس وایي په اسرائیل کې هیڅ داسې نقطه نشته چې د دوی د توغندیو تر پوښښ لاندې نه وي پاکستان ډیره بوکټي د وسلوالو په برید کې 11 پاکستانی ملیشیا وژل شوي دي امریکایي کانګرس پاکستان په افغانستان کې تل د جګړې اور ته لمن وهلې د کانګرس په وینا چې پاکستان په افغانستان کې یو داسې کمزوری نظام غواړي چې د دوی تر ورکې لاندې او د دوی غوښتنې پکې ساتلې وي ګالوپ وايي افغانستان تر وینزویلا وروسته د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد دی په امریکا کې د ګالوپ په نامه یوې څېړنیزې ادارې په یو راپور کې ویلي دوی د نړۍ په 142 هیوادونو کې د امنیتي وضعیت په اساس افغانستان تر وینزویلا وروسته دویم ناامنه هیواد دی خپل نظرونه مو راته ویډیو لاندې کمنټ کې پرېږدئ ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم